کتاب 15 دقیقې، لیکوال خالد زدران. شپږمه برخه، دروغجن عیني شاهدان او د جهاد پیل. د عادي غږ مې واورېد. زوی ګله هله سحر د لمونځ وکړه. د سحر لمونځ مې وکړ. د چای له څښلو وروسته د باندې ووتم. نن د جمعې ورځ وه. د ښوونځي رخصتي سکون درلود. زه د بېګانۍ غذا د پیلو په باب څه اورېدو ته منتظر وم. په زړه کې مې د خلکو د خبرو تصور کاوه. دا شبنامې چا راوړي دي؟ څنګه یې کاغذونه له باده په تیږه راګرځولي؟ څومره ډېر ګرځېدلي؟ په دې خیالونو کې روان وم. ومې لیدل چې د کلي د جومات تر څنګ ډله ځوانان، مشران او واړه راټول دي. ورسېدم. هلته یو ځوان په ډېره جدي څېره خبرې کولې. بیګا کلي ته تر سلو ډېر طالبان راغلي وو. د هر کور دروازې ته یې لیکونه اچول. دا یې هم وویل چې خلک باید له دولت سره له همکارۍ لاس په سر شي، کنه بیا د شکایت حق نه لري. ډول ډول خبرې مې واورېدې. یو بل کلیوال رامخته شو. قسمونه یې خوړل چې ما یې د ګامونو تر رپا واورېده. د ګامونو تر رپا دومره زیاته وه چې خبره د 10 یا 20 نفرو نه وه. په 100-200 کسه یې هم نه درکوم. ځینو د بام له سره د روانو کتارونو خبره هم کوله او ویل یې پر دې لاره راغلل او پر هغې لاړه. د کلي سپی ورپسې غپل. د کلیوالو خبرو باور را کې غښتلی کړ. ځان له قوت ډک راته ښکاره شو. له جګړې او هیجان سره مې مینه ټینګه شوه. د خلکو ویرې خوند راکړ او په زړه کې راتېره شوه که تر دې لا لوی کار وشي خلک به څه ووایي. په کلي کې د شپنیو لیکونو تیتولو روحیه راکړې وه. څو ځله مې بیا د ډینجر زدران له دوکانه راچاپ کړل. دا ځل مې د خوست په ښار او خپل ښوونځي کې تقسیم کړل. د شپې لیکونو د اغیز څارنه به مې پخپله له نږدې کوله او د اغیز معلومات یې تر ټولو ماته ښه کېده. یوه ورځ د ډینجر په دوکان کې ناست وم چې یو د پوخ عمر تورګیری کس راننوت. له ډینجر سره تر کلک روغبړ وروسته ماته معلومه شوه چې دواړه د یو بل نږدې ملګري دي. وروسته ګیرور کس سم د لاسه جیب ته لاس کړ او میموري کارت یې راواخیست. ډینجر ته یې وویل دا فارمټ کړه او نوي شیان راته کاپي کړه. ډینجر چې کله میموري کارت کمپیوټر ته واچوه ما هم د سترګو له کنجونو د کمپیوټر سکرین ته کتل. د میموري کارت له فارمټ کولو وروسته ډینجر په خپل کمپیوټر کې د جهادي ترانو او ویډیوګانو فولډر پرانیست او ګیرور کس ته یې له کتلو پرته وویل امیر صاحب د کوم ځای ویډیوګانې غواړې؟ زه پوه شوم چې ګیرور کس تبلیغي دی ځکه یې ورته امیر صاحب وویل. امیر صاحب وویل خبر شوی په وزیرستان کې د مولوي سنگین د جنګونو نوې ویډیوګانې راغلي، هغه هم راته واچو او ټولې نورې راغلي ویډیوګانې هم ورکاپي کړه. د تبلیغي خبرو وروسته ډینجر ما ته مخ راواړو او په سترګو کې مسکی شو. هغه وخت زما خور سنگین ته واده شوې وه او د سنگین دوی 2 خویندې، یو زما ورور ته او بله ما ته کوژدن شوې وه. ډینجر تبلیغي ته وکتل. دا کس پیژنې؟ تبلیغي زه نه پیژندلم. راویې کتل، بیا یې وپوښتل نه څوک دی؟ دا ډېر مهم کس دی، بیا به یې زه درته معرفي کړم. ما ډینجر ته وویل وروسته چې ما ورته معرفي کوي تر هغې دا ښه ده چې دواړو یو بل ته مخامخ معرفت وکړي، هم به ما وپېژني او هم به دی مخامخ وپېژنم. ډینجر وویل دا کس د ګربز ولسوالۍ اوسېدونکی او یو مخلص مجاهد دی. د ده تر قوماندې لاندې زیات شمېر چریکي مجاهدین د خوست په ښار کې فعالیت کوي. د ډینجر د خبرو له اورېدو وروسته مې تبلیغي ته ځیر باندې وکتل. دا لومړی ځل و چې د دې نږدې سیمې له یو برحاله مجاهد سره مې وپېژندل. ما ته دا صحنه خیال ښکاره شو ځکه چې هغه مهال هیڅ چا د امریکا او د هغوی د جاسوسانو له ویرې چا ته داسې تعارف نشوی کولی. تبلیغي له ډینجر څخه وپوښتل دا ووایه چې زه دې ولې داسې ډاډه ور معرفي کړم؟ اوس دې هم را معرفي کړه چې څوک او څه کاره دی. ډینجر تبلیغي ته مخ ور واړو. دا ځوان د مولوي سنگین د کورنۍ غړی دی. کوم شپه لیکونه چې تا راسپارلي وو هغه کار د دغه ځوان و چې د خوست په ښار او کلو کې یې خپاره کړل. د ډینجر دا خبرې لا تمامې شوې نه وي چې تبلیغي دویم ځل غېږه راکړه. زیات خوشحاله وم. دواړه څنګ په څنګ کېناستو. پوښتنه یې وکړه ملا سنگین څنګه دی؟ حال ورسره لرې؟ ما چې دا ډېر وخت لالا نه ولیدلی خو امیر صاحب ته مې ځان کم نه شو راویستلی. ځواب مې ورکړ که دی خو مخامخ رابطه مو سره نه ده کړې، وضعیت سره سم نه دی.
د تبلیغي ټینګار دا و چې له هیڅ چا سره راز شریک نه کړم او باید زیات احتیاط وشي. له یو بل سره مو د موبایل شمیرې تبادله کړې. وروسته یې راته وویل چې له موږ سره د عملیاتو لپاره د وسایلو کمبود دی او زه پوه شوم چې د وسایلو کمبود ته پوره کولی شي. څه ډول وسایل؟ ما پوښتنه وکړه. هغه وویل که له مولوي سنګین څخه راته د مقناطیسي ماینونو په پیدا کولو کې مرسته وکړي هغه ستا خبره ضرور مني. تبلیغي دا معلومات نه و. څو کاله وړاندې چې سنګین له بیت الله مسجد سره یو ځای زموږ له کوره رخصت شوی، اوس کلونه وتلي دي چې بیا مو یو او بل نه دي لیدلي. د وسایلو پرې غوښتل هم ماته سخت و ځکه زه د کورنۍ غړی وم او که مې په دې اړه ورته څه ویلي وای خامخا یې منع کولم. خو بیا مې هم تبلیغي ته ډاډ ورکړ چې ته بېغمه شه چې له هرې لارې کېږي ستا پیغام پخپله مولوي سنګین ته رسوم. رینجر مې امریکا تبلیغي ته وسپاره او نور هغه رخصت واخیست، خپله مخه ولاړ. د لالا د جنګ ویډیو ما هم نه و لیدلی. رینجر ته مې وویل چې ته د مولوي صاحب ویډیو پلی کړه. د ویډیو له پلی کولو سره مې ولیدل چې د برق په پایو پسې خلک رازړول شوي، د ځینو سرونه غوستي او ځینې سرچپه راځوړند. بدن مې زیږ شو لکه ریږدم چې له ډینجر نه مې په تلواره وپوښتل دا څه حال دی؟ دا څوک دی؟ ولې؟ ډینجر وویل ولې دا ویډیو تا نه ده لیدلې؟ نه دا په وزیرستان کې د حکیم خان بدماش کسان دي. ستاسې مولوي سنګین یې کار ور خلاص کړ. ښه دا هغه خلک دي؟ ډینجر په خوشحالۍ وویل هو دا هغه بلاوي دي. د ویډیو له کتلو وروسته مې بیرته یو څه حواس پر ځای شول. ما د دغه بدماشانو کیسې هغه وخت اورېدلې وې چې کور مې په وزیرستان کې و او زه ډېر ماشوم وم. ویډیو چې ختمه شوه فکر مې وکړ چې باید یو ښه کیمره لرونکی موبایل پیدا کړم چې هر وخت کې د لالا د عملیاتو ویډیوګانې وګورم. په وزیرستان کې د سنګین او بدماشانو ټکر له افغانستانه د شورویانو تر وتلو وروسته په قبایلي سیمو FATA کې یوازې د مجاهدینو تنظیمونه نه وو بلکې ترڅنګ یې د ځایي بدماشانو بانډونه هم پیدا شوي وو. حکیم خان هم یوه داسې ډله لرله چې د ډول ډول سپکو او درنو وسلو ترڅنګ یې تر شا د پاکستان د پټو ادارو لاسونه هم وو. دې ډلې د مهاجرینو ترڅنګ د هغه ځای د عامو خلکو ژوند هم تریخ کړی و. هېڅ داسې غیر انساني او ناوړه عمل نه و چې دوی لاس نه و ورباندې پورې کړی. د دوی له لاسه په شمالي وزیرستان کې د هیڅ چا سره مال او ناموس خوندي نه و. سیار پاټکونه یې جوړ کړي وو او شپه ورځ به یې له خلکو د ټوپک په زور د مالۍ په نامه شوکې کولې. که بچا د پیسو د کمولو زارۍ کولې دوی به ورباندې دوه چنده کولې. ځکه خو خلک مجبور شوي وو چې له اولې خبرې سره یې سم اورین تندي ورکړي. یوازې په همدې یې بسنه نه کوله. په بیرانشاه کې د مخدره موادو د پیر و پلور او پروسس مرکزونه جوړ کړي وو. انسان تښتونه هم هغه لار وه چې دوی خپلې خطرناکې منګولې ورغځولې وې. تر دې وروسته یې لاسونه د خلکو عزت ته هم اوږده شول. کله چې به د دوی پر پاټک د کوم واده موټر ور برابر شو دوی به په زور د ناوې مخ او لاسونه ورباندې ښکاره کول. حکیم خان ورور شیرعلي هغه څوک چې وزیرستانیانو ته یې د نوم په اورېدو کانګې ورتلې. ده په زور د یو افغان مهاجر خور وکړه. د دوی له ډاره نه قومي مشرانو او نه ځایي حکومتي ادارو سر پسې وګرځاوه. د دوی ډله تر هغه مخکې لا فعاله وه چې افغانستان ته امریکایان راشي. د زوړ امارت تر ماتېدو وروسته چې کله مجاهدینو قبایلي سیمو ته پناه راوړه همدغه بدماشانو به له همدې تش لاسو مهاجرینو په خپلو چک پوینټونو پیسې اخیستې او ځورول یې. ځینې بهرني مجاهدین پاکستاني حکومت ته هم په لاس ورکول چې بیا په امریکا باندې د القاعده د مهمو غړو په نامه خرڅېدل. په ځینو چک پوینټونو کې به دوی له خلکو بوټونه هم ویستل او همداسې لوڅې پښې به یې وشړل. په خپل عیش او عشرت کې داسې ډوب و چې په هیڅ چا یې سترګه نه ډکېده. حکیم خان مخکښ ملګري حضرت علي پیرکوټي د یو سړي دوی لوڼې په یو وار ځان ته واده کړې. خو بیا هم داسې څوک نه و چې لاس یې ونیسي. کله کله به د نشې په حالت کې بازار ته راووتل. په نه خبره به یې له چا سره جنجال جوړ کړ او بیا به یې په عام بازار کې ضربې وکړې. مړي او زخمیان به یې بې پوښتنې یوې او بلې خواته ولوېدل. دا وخت په شمالي وزیرستان کې په پټه د امریکا په خلاف د مجاهدینو د انسجام لړۍ په ټینګېدو وه. مولوي سنګین د هغو قومندانانو له ډلې و چې ملګري یې پیدا کړي او افغانستان ته د جهادي تشکیلونو لیږل یې پیل کړي وو. دا چې په افغانستان کې د چاپو او ژمي له وجې ګزاره سخته وه مجاهدین به بیرته همدلته راتلل.
اوس چې مجاهدین یو څه په پښو درېدلي وو، ځکه خو به یې وخت پر وخت د بدمعشانو د کړنو په اړه د بې زغمه کېدو خبرې کولې. په 2005 میلادي کال کې خلیفه سراج الدین حقانی خپل مهم قمندانان راوغوښتل او د دې بدمعشانو په اړه یې ترې وپوښتل چې اوس موږ کومه لاره اختیار کړو، که ټکر کېږي هغوی هم په منظم قوت اوښتي دي. مجاهدین به لا زیات په سرخوږي واوړي. په دې وخت کې چې بچا 4 یا 5 کسان هم لرل، قمندانان بلل کېدل. مولوي سنگین په همدې مجلس کې حقانی صاحب ته وویل چې دوی ظاهرا زما ډېر درناوی کوي، که داسې وي چې له منځه یې وړو نو تاسې په یو ډول له ما سره په جنجال کې ښکېل کړئ. دلته هر قمندان بیل بیل نظر درلود، خو دا خبره د مناسب پلان د جوړولو په خاطر بلې ورځې ته پاتې شو. غرمه مولوي سنگین له خپلو 4 ملګرو سره ګډ د خپل بل ملګري سعدالدین میلمه شو. د ډوډۍ وروسته سعدالدین ورته وویل خوښه دې نه ده چې دا صرف موټر په ډاټسن در بدل کړو، ځکه په غرنیو سیمو کې کومکداره ډاټسن ډېره ښه وي. اسحاق د دوی بل ملګری و، هغه هم دا خبره تایید کړه. مولوي صاحب بالکل سم درته وایي. مولوي سنگین ورځې پورته کړې، بیا څه ته ګورې، بسم الله کړه، ځئ چې بارګین ته ځو. مازدیګر لا ډېر نږدې نه و، 3 واړه میرانشاه ته روان شو. د درپخیل عیدګاه ته چې ورسېدل په لاره کې د حکیم خان پاټکیانو یو فلاین کوچ موټر درولی و. اسحاق مولوي سنگین ته مخ کړ، دا خو د سعدالدین د ورور نصیرالدین موټر دی. د پاټک جم ته په رسېدو اسحاق او سعدالدین کوز شول. مولوي صاحب ځان پناه کړ. ای پوهېده چې که ما وپېژني شاید زما په خاطر ځان بې غرضه وښیي. حکیم خان د ډلې یو قطاع الطریق چرچکي نومېده، په سړک ولاړ و او دوی د موټر د پرېښودو خبرې ورسره کولې. خبرو نتیجه نه لرله. چرچکي پیسې غوښتي او له دوا دغه ډک موټر یې نه خوشي کاوه. سنگین درک کړه چې موقع همدا ده. اسحاق او سعدالدین هم چرچکي ته مرچه شول او سنگین موټر را رهي کړ چې تر جم ورهاخوا یې ودروي. د موټر پر حرکت سره بدمعشانو ډزې پرې وکړې او دلته یې سعدالدین د هغه موټروان ورور نصیرالدین او اسحاق وویشتل او ځای پر ځای شهیدان کړل. سنگین په ټپي حالت کې له موټره ټوپ کړ، راکوز شو او جګړه یې پیل کړه. پر بدمعشانو ضربې وچلېدې. په متقابلو ډزو کې 7 تنه بدمعشان له یوې مخې وریبل شول. دلته جګړه روانه وه چې سیمې ته نږدې د سنگین مجاهدین ملګري راورسېدل. سم د لاسه یې دی موټر ته پورته او شهزاده کوټ کلي ته انتقال کړ. له هغه ځایه له شمالي وزیرستانه د مجاهدینو ضعیف قمندانانو ته حال ورکړ. راوی غوښتل او پر بدمعشانو یې د پراخو عملیاتو امر وکړ. دا یې هم ورته وویل چې د بانو لارې ونیسئ، درنه ونه تښتي. د سنگین پښه په همدې کلیوالي سیمه کې ور پاسمان کړل شوه او ورو ورو حرکت یې ورباندې کولی شو. که څه هم دومره زخمی نه و، خو ملګرو یې د بیرانشاه روغتون ته روان کړ. همالته په روغتون کې د خلیفه صاحب لخوا احوال ورته راغی چې ځان کور ته ورسوه او استراحت وکړه. او د ده ځواب دا و چې څو د دوی تخم ورک نه کړم نه ځم. که څه هم د خلیفه صاحب په ټینګار کور ته لاړ، مګر دا جګړه یې له کوره رهبري کړه. 3 ورځې وروسته د حکیم خان په کور کې حضرت علي پیرکوټی مورچه و. مجاهدینو درنې وسلې نه پرې کارولې، ځکه په کور کې ښځې او ماشومان وو. بالاخره یې جګړې حوصله ماته کړه او له خپل لغړزینې هلک سره مجبور شو چې وسله کېږدي او په جګو کړو لاسونو د مجاهدینو قمندان عبدالمنان احمد ته راووځي. د باندې مجاهدینو دواړه ونیول او بیا یې حلال کړل. مجاهدین همالته خبر شول چې په خپل حکیم خان په کور کې نشته، د بنو په کوم زندان کې بندي شوی دی. دا کیسه عامه وه. ظاهرا به حکومت بندیان کړل، مګر د پټو ادارو قوت دومره ډېر و چې بله ورځ به بیرته همغه اش او کاسه وه. د سنگین په امر دا پیل شوي عملیات د شاوخوا 22 بدمعشانو په وژلو سره پای ته ورسېدل. څه موده وروسته چې حکیم خان کومه ورځ له زندانه راخوشي شو، په دروازه کې نامعلومه کسانو وویشت او ځای په ځای ووژل شو. د بدمعشانو د دې بانډ تر ختمېدو وروسته که څه هم هلته د مجاهدینو فعالیتونه ښکاره شول او د خلکو په زړه کې مینه ورسره زیاته شوه، خو بل لور ته دې چارې په وزیرستان کې د سنگین ګزاره لا سخته کړه، ځکه خو له خپلې کورنۍ سره ګډ د شمالي وزیرستانه د جنوبي وزیرستان مسجدو ته وکوچېد. د بدمعشانو دغه کور تر پایه د سنگین نظامي مرکز او نمایندګي وه. د مدرسې دغه طالب نور په دې سیمه کې په مولوي سنگین بدل شوی و.